حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وہی پر رمضان المبارک په میاش کی اے د رمضان المبارک میاش فریدوا د لیلۃ القدر پشپا کی الله تبارک وتعالی تمام انسانانو ته بخنه کوي سوا د سلورونه سوا د سونه اے دا سلور کسان چې دي کنه دا کو د لیلۃ القدر پشپا باندې الله تعالی اړ دي جاړي چوي وي پس د پروت الله وي نه دي بخم تا نه بخم تا کې دا ګناه موجود دی دي سلور ته د رمضان المبارک په میاش کې بخنه نه کیږي د لیلۃ القدر پشپا ورته الله بخنه نه کوي دا سلور ته نسوک دي یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مدمن خمر همیشه شراب څښونکی همیشه شراب څښونکی الله دې پناه راکړي د شرابونه الله دې راته شرابو شکل هم نه ښیي الحمدلله نه خو لیدلي دي تر اوسه پورې چې دا دې څنګه شي الله دې راته نه ښیي مدمن خمر همیشه شراب څښونکی شراب څښونکی بیا علماو لیکلي دي وایي د دې نه هر هغه نشه مراد ده چې غټه نشه ورته ویل کېږي چې انسان په نشه کې راولي کو هغه چرس دي کو هغه افیم دي کو هغه پودر دي کو هغه آیس دي یا بل نشه ده یا بل نشه ده یا بل نشه ده د حدیث مبارک مطلب دا دی چې په لیلۃ القدر شپه کې الله تبارک وتعالی نشي سړي ته بخنه نه کوي چاته نشي سړي ته الله بخنه نه کوي کو چرس کې کو پودرس کې کو افیمس کې کو آیس کې کو بل نشه کوي دی الله تعالی دې جاړي چغي وي الله ما معاف کړه الله فرمایي نه دي بخم نه دي بخم ته نشي ته نشه کوي دا نشه د ګناونو جرړه ده خو کو سوچ په وکړې شي دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وعاق لوالديه د مور او پلار نافرمان د مور او پلار نافرمان کم بچی نه چې مور خفه ده د کم بچی نه چې پلار خفه ده د لیلۃ القدر په شپه باندې راغلی دی په جمعات کې ولاړ دی په تهجد ولاړ دی الله ته جاړي الله وی نه دی بخم نه دی معاف کوم د رمضان میاشت به تېره شي نه دی معاف کوم د لیلۃ القدر شپه به ختمه شي نه دی معاف کوم ستانه په کور کې مور خفه ده ستانه پلار خفه دی که مور د نه خفه ده دا پټکې دې نشي خلاصولی پلار د نه خفه دی دا تسبیح دې نشي خلاصولی دا سپینې جامې دې نشي خلاصولی په سجدو کې دې جړه نشي خلاصولی هسې به ماته په سجدو کې جاړي وعاق لوالديه د مور او پلار نافرمان دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي قاطع رحم د لیلۃ القدر په شپه چې ورته الله بخنه نه نصیب کړي کنه قاطع رحم خپلولي کټ کوونکی څوک خپلولي کټ کوونکی حدیث مبارک کې راځي کنه وایي چې کله الله تبارک وتعالی سیره رحمی پیدا کړه خپلولي دی الله ته غرض وکړه زه دې ولې پیدا کړم ما به خلک ونه ساتي ما به خلک سر ته ونه رسي ما به ټول خلک پرې کوي الله زه دې ولې پیدا کړم الله تبارک وتعالی ورته وفرمایي ای سیره رحمی ای خپلولی یاد وساته چا چې ته وپاللې زه به یې په خپلو رحمتونو کې پټ کړم او چا چې ته پرې کړې زه به یې د خپل رحمت نه لرې کړم حدیث مبارک کې راځي دا خپلولي نه ده دا صله رحمي دا به د حشر په میدان کې د عرش ته لاندې یو اواز کوي دا صله رحمي به د عرش ته لاندې یو اواز کوي الا من قطعنی قطعه الله الا من وصلني وصله الله الله چا چې په دنیا کې زه کټ کړی وم الله ته یې د خپل رحمت نه کټ کړه الله په دنیا کې چې چا زه پاللی وم نن ته په خپل رحمت کې پټ کړه الله یو خبره درته کوم بطور نصیحت درته کوم بطور خیرخواهي درته کوم خپلولی جوړې کوي خپلولی څه کوي جوړې کوي د تره سره مینه لګي د تره د زوی سره مینه لګي د ماما سره مینه لګي د ماما د زوی سره مینه لګي رور د رور سره نه لګي دا څه کوي د الله بندګانو د پردي هر سړي سره دې لګي خو چې خپل دی د هغه سره دې نه لګي د دې به درنه الله څه کوي تپوس کوي قاطع رحم خپلولي کټ کوونکي انسان ته الله په لیلۃ القدر شپه کې څه نه کوي بخنه نه کوي او څلورم حدیث مبارک کې راځي مشاحن څوک مشاحن نبی علیہ السلام صحابه ته تپوس وکړو د الله پاک پیغمبر دا مشاحن څوک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کینهګر انسان څوک کینهګر انسان کینه ساتي په زړه کې بغض ساتي په زړه کې حسد ساتي په زړه کې بس دې په دې انتظار چې کله به دې کندې ته پریوزي دې په دې انتظار کې چې چرته ورته کنده وکړم د خپل رور ته د خپل ګاونډي ته چې دې پکې پریوزي چې څومره د رور د ګاونډي د نسبي کمزوري کېږي دومره په دې خوشحالېږي الله د انسان ته بخنه نه کوي د رمضان المبارک میاشت خو پرېږده وه د لیلۃ القدر شپه به پې تېره شي دی به الله ته جاړي الله فرمایي نه دې بخم نه دې بخم ایرو اخري حشره را روانه ده د لیلۃ القدر شپه ده پکې د هغې نه مخکې چې موږ د ځان نه دا ګناهونه څه کړو لرې کړو اول الله دې وکړي چې نه یې را پکې خو که وي را پکې چې د ځان نه یې څه کړو وباسو دا ګناهونه د ځان نه وباسو